مننه ویایي چې جانانه تو سترګې ته پوره تکسا جانانه تو سترګې ته پوره د مزدګار چرګونه وکړه لاسو مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي ښه پیغام خو نه پیغام په دا خپرونه کې میږي وا مشاعراتو نن لټکي سوړه داسې زیات غونډه دی زه خپله پړخي جان کړی یم شعرونه روغلي دي په مشاعره پایل د تحقیق خیر وي د مشاعرې په د اول سر کې میږي داسې شاعر لري چې یې خلک په زړه کې ځي لري یا بله ورځ دله غره ته لوټ شوی به وایي چې د جام ورته کړه به چې په یوه سټه ننوتم یې سوړنه خو چې څرګې دا سټه ننوتم وای نه خو پیری کې وه کړاپ سره ومنیول د خدای جنګ یې سره کړی و اوس اخر یې شعر ځنې لیکلی وای دغه شاعر نوم دی که خیري ګلزینډای دا خو روغولی یم ووایه چې په غره کې به وې نه دوله روغولی دا ستو چې مو چې رو نشه بیا و بیا ګلبشره خان ګیلا د تا کوچه ویلی دی روغولی السلام علیکم غونډې شاعرونه غونډې چې دا روغولي خلک په اجازه و چې د خپل شیرک سره پښې سامې غزاوه غریبه د خپل شیرک سره پښې سامې غزاوه غریبه چیک په در پرې کو ډېرې ماس را ویژدوه غریبه او چیک چې څه در کو ناشکري ونه کې صبر پکې چیک چې څه در کو ناشکري ونه کې صبر پکې په خیر خیرات باندې خلق ما پښې منوه غریبه ډېره مهرباني او د لیوانی په پیری ما کا لیوانای خو نه د لیوانی په پیری ما کا لیوانای خو نه په گاډه واډي کیسه زون غلطاوا غریبه ایو شراک نو په بلې شپه د غاست راک ایو شراک نو په بلې شپه د غاست راکړه ځکه چې گیږي هر ورځ ته په غرمه غریبه شعر نو داسې سوینا خو خیر دمه د تابعیا صبر چې غریب په غریبۍ باندې کو ګلزنده صبر چې غریب په غریبۍ باندې کو په آخرت شه لري بار خاصم راشا غریبه ویایی چې چشمه ده پوس په ټنډه کېږي ده تکسا چشمه ده پوس په ټنډه کېږي ده وته ډېله غاښ شی پاختیا په ډوک کې مننه کومه ګلزینډي صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا چې داسې شای ووایه وایي چې غریبه پښې لټ کړي خپله اندازې سره غذا واڅیک پې در لاندې کړو که څخ یې ووایه رښتیا ته نن سبو دا زنه خلک چې داسې 15 روپۍ پیدا کړو دام را پښې به درته وغځوي چې وطن به نه ځنې وینې هر شی که خیر وي په خپل چوکټ کې خوند کوم مننه نه کوم یس که خیر وي میږي بل داسې شاعر لري چې مخکینی څه رادویه خلک په زړه کې ځي لري یا بله ورځ که خیر وي خلک ووایو چې دغه کیس سړک داسې ډاټ شوی و ځکه دای که چې لونده په خو پیری سي سړک لونده پسې نه تلی وړه کیر یې سر جګ کړی و ټکدونه روغلی و یو چې تاون بهتر وکوي تاومه چې په موسه ګرځی و که خیر یوه غوندوه به در بایه کې نه راځه څه شی وکړم یه دغه شاعر نوم دی چې چلای شعر در وروروي چلای صاحب داسې السلام علیکم السلام علیکم چلای صاحب ټکا دور خبر لګلی و هغو به بیا بر بایا کې لږ ګزاره کوي نه نو خو ګوره که نه چې ګلبشرې خان وروره چې خاپیره منډه واخلي نو مجبور چې منډه خو به پسې اخلي که نه نو نه خو دا تکلیف خدای نه ویني که شاعرانو ورونو ستړي مه شئ خدای مو راته ژوندي لره تاسو چې ما پسې بدرګه کوئ که نه
دی چانم نه ډارېږم نه دې پرېږدو نو ما شعر هم همدغسې لیکلی دی او شعر ته داسې دی لږ شوخ غوندې دی یو بیت پکې شوخ دی دوستانو بخښنه د اوس نه خیر دا میک بخوی نابون سی وایي چې چمچې کړي رئیسان خپل په چکچکو بدرګه چمچې کړي رئیسان خپل په چکچکو بدرګه او مونږ پورته شو هغوی کو په مورچکو بدرګه او بیا وایي چې لما به بل مالداره بیا د ځمکې پر مخ نه وي لما به بل مالداره بیا د ځمکې پر مخ نه وي او که یو ځل مې احساس کړې په مچکو بدرګه بخښنه غواړم دا بیت لږ شوخ غوندې و خیر او طرز دی نو که نه دوستانو بل په اصطلاح مطلع دا وایي چې ستا شنه خالونه تورې سترګې ځان ته سړی کاږي ستا شنه خالونه تورې سترګې ځان ته سړی کاږي او تر څنګ یې د اوږدو بڼو پیچکو بدرګه بیا وایي چې آخر به مې ستا مسته مینه داسې بندیوان کړي اشعرانو ورونو خو دا مزاحمت مه کوئ که نه نو دا ښه کار بیا به زه وروسته ورسره خبرې وکړم وایي چې آخر به مې ستا مسته مینه داسې بندیوان کړي او زندان ته به مې کش کړي د ولچکو بدرګه او بیا وایي چې څوک په دې مظلوم ولس د ظلم تابعه کړي چې څوک په دې مظلوم ولس د ظلم تابعه کړي او هغو خلکو ته لګي د کوتکو بدرګه ورستی مقطع ده په اصطلاح وایي چې چل یا رب دې وساته له شا در پسې مشه چې چل یا رب دې وساته له شا در پسې مشه د اور اوبو د تورو او ټوپکو بدرګه خدای هم راته ژوندي لره شاعرانو ملګرو بیایی چې اسمونه کړنګ ویا پرډانګ شه اسمونه کړنګ ویا پرډانګ شه مزدګار د ټیم به ماته زیړه ګوله کنه جګېږی ما د سړته خلق مې بیا نه ویني مننه چې چلی صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا داسې شای ووایه چې یمو په زړه کې خځې پیدا کړو خو قدرمن لیدونکي اورېدونکي په زړه کې بیا څه پیدا کړی وي مننه ځنې کوم یس که خیر وي میږي بل شاعر لري چې قدرمن شاعر دی مخکینی څېره د دغه خلکو په زړه کې ځای لري دی د مشاعرې د پوره درې میاشتې خیستو به زور کې که خیر وي ګرځي په دا و تعمیر په دا بل کوي ځکه دی داسې وایي چې دغه نن سبا په ژمي کې خیز به زور لټ کې ګرم دی یوه نیمه خو پیری به دا دکانې کې نتلی وي پسه ګرځي ډاډ او رزبخې به وي دغه شاعر نوم دی که خیر وي شړشمګل صاحب ماشاءالله ستر کار دی زونه سره جوړ دا خو د یارونو د ودو کنه شعرونو ورستړی ماشای خلا خی خونکه خیر ده خری هند غمو دردونه خواسته امروز نه خو ورته پدو کای تو سه اجازه وی ارشاد یای چی دکتر لوس میمانسا مریض نیم و بیا پڅای دکتر لوس میمانسا مریض نیم زایدای تو گاډي وګاډي دوی خړلایم روبو شمشیر ته یای چې هر ګناه دی ډوروي زکه نه غټېږي هر بنده دی ډوروي زکه نه غټېږي یای چې د ورځې غوړ ګرځي ښه بوټونه ښه جمعې او ښه کولیه د ورځې ښه غوړ ګرځي ښه بوټونه ښه جمعې او ښه کولیه خپل اغلا دی ډوروي زکه نه غټېږي یو سړي خبره ده کنه چې لیوه میږي خوا په خوا سره تړلی و چې غټه نه شي نوره ښه ډېره واښه م ورته اچولي مننه کوم چې چلی صاحب تاسې نوره مناوې نه وخوڅه شئ یای چې دغه دوې ورځې ژوندون ده دا به تېر سي په خندو کې د ځنې ځنې خېټور ځون ته فکر نه وي یای چې دغه دوې ورځې ژوندون دی دا به تېر سي په خندو کې چې قبر ته دې ورکوز کې په شپه دې ډوروي ځکه نه غوټېږي یای چې څومره دې چې کړي وي ظلمونه
ابو در په یو سي آینه دانه چې څومره دې کړي وي ظلمونه ابو در په یو سي آرنه عینه دانه هره کیسه دې ډوروي ځکه نه احساسات مې ارجک شول وشه ځکه شعر نه چې په خوله کې ګونګ نشه نه راله ګزاره که یا چې د مسلمان د خاک د جرمه که خبر شي بیا به ژوړې په سرو سترګو یا چې د مسلمان د خاک د جرمه که خبر شي بیا به ژوړې په سرو سترګو یوه یوه خاطره دې ډوروي ځکه نه غوټېږي یا چې قدرت پولوس کې دی راغلو تشوی مسئول دورا چې قدرت واسطه دی راغلو واشه مسئولیت اتو شو گناه اتو شو صحو بیایی تو ده که خی کروی که بعدی کروی یا چې قدرت پولوس کې دی راغلو تشوی مسئول دورا چې مرست پوټوی خیمه دی دوروی زکه نه غوټېږي یا چې شرشمګلای تو شیرونه اصلاحي بڼه ورکېدو فکرم ده یا چې شرشمګلای تو شیرونه اصلاحي بڼه ورکېدو د وخت د شرایط دی ډوروي ځکه نه غوټېږي په دې باندې خو ته قایل شي چې ډېره خوشته ډار خوشته که نه مننه ویایی چې تو چې لاکې ټیخای وکړو تو چې لاکې ټیخای وکړو څه ترې ګورګورې د نیمه یې تو نیمه یې مو مننه کومه شرشمګل نه ډېره یاره ګلبشرې خانه په دې بیت کې هم ډېر ته پراته دي مننه کومه نو زه خپله داسې نه پوهېږم مننه کومه خو باز خو پې رای دي ارتالیکی مو ته خپله پاته نه لګېږي زه نه خلق سېلاب وتهیی زه نه کیفیه وتهیی که څه وتهیی دا لنډۍ چې کومه ده که نه دا خو لنډۍ و په اصطلاح که نه دا چې کله یو څوک په اصطلاح غواړي چې ځان باندې څوک پوهېږي چې زه هم دلته یم که نه خو داسې وي یعنې نو څوک چې خوري هم سړی دا باید کارولی شي که نه مننه کومه شرشمګل نه ډېره مننه کوم واقعا چې خپله شای ووایو قدرمنه شعرونه داسې شعر سره دی چې د لاس کوله کېږي تو څه نه مې پټ کړی و ډېره خوري مې پرې کړې دو مننه ویایي چې وړه ورځګر زه په دروغې وې لاګیا ساړیا وړه ورځګر زه په دروغې وې لاګیا ساړیا لږ ځون ته فکر وکړه ته یې په غوسه ساړی مننه که زه څه ویایم بیا مې نه پرېږدې پالمار غوړې چې حقیقت ویایې نن سبار سړی پالمادر وړي که زه څه ویایم بیا مې نه پرېږدې پالمار غوړې کنی ته ښه په نه راویې په رښتیا ساړی ځینې کسان شته یې مننه کوم درویغ دی ډېر زده دي یې خولې صفایي ډېره لارې درویغ دی ډېر زده دي یې خولې صفایي ډېره لارې په دا چاپلوسه خوله ته ډېر خال کړه تا با ساړی دا ځنې خال چې خوله ته تا وچړه په یوه به یا اسکره رښتیا یې نه راوړه هغه درویغ سره لواني مننه کوم چې کومه ورځ وي دا ماری به په تو موته کوم زه ګزاره که لکه ګلبشرې خانه ګزاره کوه داسې نه چې مشکل ځان ته جوړ کړي نه اوس سړی نه را خو ماری ته یې راوستلی یم چې کومه ورځ وي دا ماری به په تو موته کوم زه یمونه دوله د په خپل غم وړه وسړی مننه کوم ګلبشرې خان ته د ښیم چې نه راغلی نشي ګلبشرې خان ته د ښیم چې نه راغلی نشي دا کیسه پرېږده کسه ځون ما شرموه سړی مننه کومه قدرمنه شعرونه تو څه برکات ته چې تو څه د امریکا در عزت روکوی کنی به دیا چې وزم خالکر ته ویایي چې نه دا په څه د سر شوی دی مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي
بیا چې زه ګلبشره خان سره د خپل قدرمن شعرونه تو څه حاضر رګم یغه پرم په لویو مهربانه خدای سپارم